په لومړي ځل د کندهار پنبه ایران او ترکیې ته استول شوې. د افغانستان لپاره ښه تازه او مهم خوندور خبر. په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په لومړي ځل د کندهار پنبه ایران او ترکیې ته استول شوې ده. په لومړي ځل د کندهار د صنعتي پارک تولید شوې پنبه ایران او ترکیې هیوادونو ته استول شوې ده. د کندهار د معدن او صنایعو خونې مسؤلان وایي چې د دې ترڅنګ د صنعت او کارونو په برخه کې دغه ولایت کې یو شمیر پانګوالو پانګونې ته هم لیوالتیا ښودلې. صنعتکاران او مسؤلان د برېښنا کمښت او په پانګې سیسټمونو کې محدودیتونه په دغه ولایت کې د صنعت پر وړاندې لوی خنډونه بولي.